کم یو انسان چې پتا باندې دوباره سحر کوي د عاملانو په جواب کې دیته سحر مسلسل وای چې مسلسل په تسلسل سره پتا پسې جنات لګیا کړي هغه پړای کوي لګیا دی او هغه پتا باندې سحر تازه کوي او یا دغه یو عامل لګیا کړي دی هغه پتا پسې سحر تازه کوي بار بسم الله الرحمن الرحیم دی ورور کمنټ کړي دی او ډیره ناشنا د نقطې والا خبره کړي ډیره خوندوره خبره واقعي خبره ده چې دې انسان په بیا څرنګه څوک معاف کی چې پتا باندې بار جادو کوي او بار باندې سحر کوي چې یو پیره ته ختم کی بیا د باندې وکي بیا د باندې وکي بیا د باندې وکي او ژوند له تباہ او برباد کوي ټول د ژوند خوندونه د تباہ او برباد کی د حسد د وجنه حسد زړه دومره ډکړی چې بیخي په ځین کینی چې یو پیره لګ کار کمزورې شي د سحر دی بیا دوباره د باندې وکي نو د څه کس سبب څه چل کې څنګه به وبخشي راځه وروره د څه کس علاج هم د لدر کومه د څه کس علاج او ما چې دا تیر د آیت الکرسی والا وظیفه در کړی وا چې دغه د اوکړه او غل د معلوم کو خپل او یو پیره د دمو کړو دا غینه پس بیا د صحت ګډوډ شو او پوه شو چې د دوباره په ما باندې اثر کړی دی دوباره را باندې سحر کړی دی کم یو انسان چې پتا باندې دوباره سحر کوي د عاملانو په جواب کې دیته سحر مسلسل وای چې مسلسل په تسلسل سره پتا پسې جنات لګیا کړي هغه پړای کوي لګیا دی او هغه پتا باندې سحر تازه کوي او یا دغه یو عامل لګیا کړي دی هغه پتا پسې سحر تازه کوي بار هغه ته پیسې ور کوي هغه جادو تازه کوي د دسه انسان یو علاج او دسه علاج د لدر کوم ان شاء الله چې ګرنیټ تورا کلاشنکوب دی ان شاء الله خدای پاک به بالکل تباہ او برباد کیخه ستاده زور به خدای پاک وباسي راځه چې نن د یو اجازت درکما او اجازت به صرف خاص وي دسه به خاص وي چې دا به مخکې مسلمانانو ته ورلېږي په ایماندارۍ سره ځکه ډېر خطرناک عمل دی د خلکو ژوند پکې ضایع کېدلی شي ان شاء الله دومره په اعتقاد سره دا خبره کومه چې عاملان د دې د زور نه خبر دي تاسو یې شروع کړئ ان شاء الله بیا تماشا کوئ چې ستا دشمن څنګه ذلیل کیږي څنګه تباہ او برباد کیږي آسان عمل لیکه د یو ټکی عمل له د عاملانو په جبه کې حزب البحر شریف یو داسې ناشنا سیز دی چې په پیرانو کې په علماو کې په صلحاو کې مشهور ترین سیز دی حزب البحر دا غي ټول ویل نه دی پاغي کې یو ټکی دی صرف ښا هغه ټکی څه دی شاهت الوجوه کې بنه چې هر ټیم کې ناشته شي نفل به او کې دوا کاته او کې باندې خپل دشمن په ذهن کې راولي چې کم ستا سره په ناجایز د باندې سحر کوي په ناجایز د باندې تعویذات کوي ګوره دا عمل د ناجایز کار د پاره نه ورکومخه چې د چانه محض خپل ذات د پاره د سي انتقام اخلي چې به وجه ته انتقام اخلي دا غي د پاره اجازه هرگز نه در کومه صرف د دې د پاره اجازه ته چې پتا باندې بار سحر کوي دغه کس د پاره اجازه در کوم خپل بچا په الټا کې چپل به الټا کې اوس مکه ته برابغه او دا وسوي شاهت الوجوه